پما د خپل ځان او د مال او د دین او د وطن او پما باندې د مذهب او د دین خدمت او د هغې دفاع فرض کای نه کوم بې دینه کېږم مونږ خپله دفاع په هر انداز کې کولی شو اوچ پوچ او سړی د بل چا په کور ټیکا هغې باندې چې کوم دی حمله کوي او هغه د ځان دفاع کوي دا چا چې حمله کړي خپل مرګ خراب کا مردار بځي او څوک چې دفاع کوي که هغه پکې مړ شي نو خدای تعالی د شهیدانو مرګ ورکوي مونږ دا دفاعي جواب د چا نه هېڅ قسم ته کمزوري نه ولې چې په ما باندې راضي او په ما د خپل ځان او د مال او د دین او د وطن او په ما باندې د مذهب او د دین خدمت او د هغې دفاع فرض په موږ راله او زموږ د لاسه مردار شو خو هسې مردار دي خو بعضې ساده مسلمانان هسې نه چې په جالکارۍ باندې ټوکونه غولوي او خپل مرګ دې نه خرابوي لکه چې اوس وایي پاکستان کې چې څومره ډلې دا ټولې ما سره دي نو پاکستان کې قیدینین هم یا مور سره نورې مختلفې ډلې دي دا ټول دې ورسره شته شی نه هسې دباونه کول دا کړي هغه کړي هغه ایمانداري زمونږ دوی ته معلومه ده او د دې هغه غیرت او ایمان مونږ ته معلوم دی په دې خبره دی عوام نه دوکه کوي لکه دا د خارجي خلکو لاس دوی سره دی او دوی د مسلمانانو قوت ختمول غواړي نو معززو سامعین مونږ بار بار دا خبره کړې ده چې مونږ په چا باندې تعرض کوونکي نه یو مونږه دا نه وایو چې مونږ په کم قوم حملې کوو یا څه البته که چا نه څه وشوه ناپوهي ترې وشوه او په مونږ راتلل نو زمونږ دفاعي تاریخ پوښتنه دی د صحابه کرامو د خندق د غزا نه وکړي زمونږ دفاعي جواب پوښتنه دی د تابعینو تبع تابعینو د غزواتو نه وکړي خو که اوچ په اوچا ستا یو ګاونډي وي او ته د هغه په کور باندې ورځې کم د ښې عقیدې خاوند دی هغه هم د ښې عقیدې خاوند دی او ته پرې ور روانې او هغه ستا په مقابله کې وجنګېده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید څوک چې د خپل مال په حفاظت کې شهید کړی شنو دی د شهیدانو مقام خدای تعالی ورکوي ورته ومن قتل دون نفسه فهو شهید چا چې د خپل ځان دفاع کوله او ووژلی شنو خدای تعالی د شهیدانو مقام ورته ورکوي مونږ خپله دفاع په هر انداز کې کولی شو په یو ټکي خفګان زموږ شته چې ساده مسلمانان هسې نه څوک یې دوکه کي خپل مرګ خراب نه شي په مسلمان خفئ د ټول دنیا بد عقیده دې راغونډ شي مونږ د دفاعي جواب د چا نه هېڅ قسم ته کمزوري نه یو مونږ صرف خفګان په دغه خبره چې ولې دې یو جهالکاره په خوله باندې یو مسلمان سړی زمونږ د ټوپک نه مړ شي اب ناپوهي پوهېږي بل اب چا غلط پوهې کړی اب په جعلیاتو چا غولولي که ته د مسلمان په خوره راځې نو مونږ خو هسې هم په حق یو او د تابعینو تبع تابعینو غیرت هغه چا نه پټ نه دی زمونږ مشران انبیا علیهم السلام هغوی په دین قربانۍ ورکړي یحیی علیه السلام مبارک د دین په خاطر باندې هغه مبارک په تور حلال شوی تابعینو تبع تابعینو د هغې نه بعد مجاهدینو چې کومې قربانۍ ورکړي هغه زمونږ دپاره پول هغه زمونږ دپاره یو سابقه تاریخ دی مونږ د هغې مقتدایان یو په سچه باندې د دوی تاریخ د دین په حفاظت کې د چا نه پټ د هغه غیور قوم دی چې دی او د دوی مشرانو هر دور کې د دین او د مذهب د خدمت دپاره هر قسم قربانۍ ورکړي اهل سنه والجماع او مذهبي مسلمانان رونه دا دین ورسره نه دا دومره سادهګان هم نه دي که یو نیم غولېدلی نو هغوی ته مونږ وایو چې ځان آګاه او پوهې کوي هسې نه چې مرګ دې ضیع نه شي په تا خفه یم په ځان نه یم خفه په تا خفه یم چې مرګ دې توی لاړ نه شي بهترین سړی مذهبي سړی ځان نه به د دین ډېر کار واخلې که خدای تعالی زندګي درکړه جهادونه به وکړې امام مهدي آخر زمان به راوځي د هغه په لښکر کې به قسمه قسم دوري راځي مونږ به انشاءالله جهادونه کوو نو معززو سامعین یو مختصره واقعه به په آخر کې درته زمونږ د امت د مشرانو د غیرت نقل کم چې هغه مبارکان د دین په خاطر نارینه زنانه ماشومان غټان کم قسم قربانۍ ورکوي